السلام علیکم، جوړ په خیر. نن در سره پر یو ډیره زیاته اهمه موضوع خبرې کوم. هغه دا چې په پښتنو باندې عذابونه یا ریاستي جبر دا ولې ډیر زیات راځي. آیا دا فحاش دي؟ آیا دوی زناکار دي؟ دوی سودخواره دي؟ یا دا شرابیان دي؟ یا نور څه وجه کېدلی شي؟ او د هغې باره کې بیا زمونږ رویې څنګه دي، مطلب مونږ هغه ته څه په کم نظر باندې ګورو او اصل حقیقت څه کېدلی شي، په دې به لږ تفصیلي بحث کوو. نمبر 1 خبره خو دا ده چې که مونږ دا د مونږ سوچ وکړو که ابا جوړ دی، که بونیر دی، که کم خو مطلب چې پښتونخوا ده، نو هغه خو اول د ریاستي جبر ظلم نه خلاصېږي. او که چېرته هلته ورته لږه مخه میلاو شي نو د قدرتي افاتو سره مخ کېږي، لکه سیلابونه، زلزله وغیره وغیره. داسې نور د دې شاته زمونږ خلک وي چې وجه دا ده چې زمونږ پښتانه چې کم دي دوی شرابیان دي، زناکار دي، فحاش دي، سودخواره دي. د دې د وجې پې عذابونه راځي. خاص کر ریلیجس مایند پیپل دې سایډ ته ډېر زیات فوکس ورکوي. دې له یو د امتحان یا یو عذاب نوم داسې مختلف نومونو سره دا بلي. زه به دا خبره وکړم چې که چېرې دا داسې کېدلی شي چې یوازې زناکاري یا برایي د امتحان وجه کېدلی شي، نو آیا په هغه بندګانو باندې کوم چې د الله تعالی خاص بندګانو په هغې باندې ولې ډېر مشکل امتحانات راغلي وو؟ دا سوال صرف د ریلیجس مایند پیپل نه دی، عام خلکو نه. بل خلک وایي چې په پښتنو کې زنا یا فحاشي یا رشوت یا داسې بلا برایانې نور یادوي چې هلته په پیک دي، نو د دې د وجې پې دا مصیبتونه، دا عذابونه، دا ریاستي جبر کېږي. نو زه به تاسو ته ووایم چې که فحاشي ته وګورو نو په کوم یورپین کنټریز چې دي هلته فحاشي په پیک باندې ده. یورپ هم پرېږده، راشه خپلې دوبۍ ته وګوره، دوبۍ هم پرېږده، هرامنډۍ له راشه چې ستا هرامنډۍ آباده ده. او دلته پښتونخوا کوم چې ښه ذهني طور په هر شکل باندې اسلام